د انفطار مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 82مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت کله چې آسمان څیرې شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بله او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه د مخ استولي او څه پریښي دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې هغه چې ته پیدا کړی ستا کړوړې سم کړي دي ته پانډول جوړ کړی او په هر بڼه چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړې كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هیڅ کله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې د جزا او سزا ورځ دروغ ګڼئ په داسې حال کې چې پر تاسې باندې ساتونکي ټاکلي دي داسې عزتمند لیکونکي چې ستاسې په هر هغه عمل چې تاسې کوئ پوهیږي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او له هغه نه هیڅکله پټېدای نشي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين او ته څه پوهیږې چې هغه د جزا ورځ څه ده هو ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي